په تیر شوي یو څو ورځو کې په کیپیکی کې د نوشهره علاقه کاکا صاحب کې چې کومه افسوسناکه واقعه شوې وه، زموږ د نن ورځې ویډیو د دغه افسوسناکې واقعې په اړه ده. دا چې د دې قاتلان څوک دي او له دغه معصومې نجلۍ سره یې ولې داسې کار وکړل، دا ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. خو د هر څه نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې د 8 کلنې ماشومې عوض لور مړی د هغوی د کور سره نږدې په ټیکۍ یعنی ټینکۍ کې ومندل شو. د هغه په تور باندې 2 کسان نیول شوي دي او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی او دواړه ملزمان د 2 ورځې بدني ریمانډ باندې پولیسو ته حواله شوي دي. د ریپورټونو له مخې چې وایي عوض لور د خپلې کشرۍ خور سره د دیني سبق لپاره تللې وه، خو نوموړې معصومه عوض لور تر ماښامه کور ته رانغله او چې کله پولیسو ته خبر ورکړل شو نو پولیسو هم هغه ونه مندله. نو کورنۍ مجبوره شوه چې د دې د پیدا کولو دپاره لاس په کار شي. په همدغه کې کورنۍ بریالۍ شوه او د نوموړي عوض لور مړی یې د کور سره خوا کې په یوه ټینکۍ کې ومندل. د دغه پیښې په اړه پولیسو 2 کسان هم نیولي دي چې عدالت ته د وړاندې کولو په وخت کې یو کس چې نوم یې ابدار و او عمر یې 18 کاله دی، دا یې ومنله چې عوض لور یې وژلې ده. دغه دواړه مجرمان چې رسنیو ته وړاندې شول نو په پټ مخ یې د عوض لور د قتل ادعا ومنله او دوی وایي چې کله مو عوض لور ووژله نو بیا مو وروسته هغه د اوبو ټینکۍ ته ور واچوله. د عوض لور پلار ازجد جهان چې د تیرو 2 کلونو څخه په عربو کې مسافر دی وایي چې خبر راته راکړل شو چې لور دې ټینکۍ ته غورځېدلې ده او مړه شوې ده. هغه وایي ما دا فکر کوو چې کیدای شي زما لور خپله ټینکۍ ته غورځېدلې وي ځکه زموږ د کور سره نږدې یوه ټینکۍ هم ده. خو وروسته بیا پوه شم چې هغې سره دغسې یو زیاتی شوی دی. هغه په جړا جړا وویل چې لور به مې هر کله راته ویل چې بابا جانه ته به کور ته کله راځې. د عوض لور نیکه وایي چې کله ماښام شو او عوض لور کور ته رانغله نو د هغې د نیکه او نیا په کورونو کې مې ولټوله خو هلته مو هم ونه مندله. بیا مو په جومات کې اعلان وکړ او د هغې د پیدا کولو دپاره لاس په کار شو. هغه وایي چې موږ سره په پیدا کولو کې ابدار نومې کس هم و او کوشش یې کول چې موږ د دې په پیدا کولو کې خطا چې اصلي مجرم همدغه و. خو بیا د جنۍ بلې ماشومې خور موږ ته وویل چې همدا عوض لور همدې هلک ابدار له ځان سره بولې وه. د عوض لور تر رسنیو ته وویل چې کله مو ابدار ونیو چې ما سره په دې کې 15 کلن ټکسیوان رفیق هم شامل وو چې بیا مو هغه هم ونیول نو موږ نه غوښتل چې قانون په خپل لاس کې واخلو نو هغه مو هم پولیسو ته حواله کړ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په دې اړه ډیره زیاته خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړی د ماشومې کور ته ورغلی او د هغوی پوښتنه یې کړې ده او غمرازي یې ورسره څرګنده کړې ده. د خلکو په جواب کې چې له ښاغلي وزیر اعلی څخه پوښتنه وشوه چې له ماشومانو سره هر قسم زیاتي کیږي او حکومت ورته هیڅ هم ونه کړل نو په دې جواب کې وزیر اعلی وویل په ماشومانو باندې د ناروا تیري د مخنیوي لپاره د هغو وژونکو ته د سزا لپاره به سخت قانون جوړ کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکې ادارې د 2019 په لومړیو 6 میاشتو کې په ماشومانو باندې د زیاتي 1400 پیښې ځان سره ثبت کړي دي. قدرمنو لیدونکو، دا و د عوض لور په اړه معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل چې د پښتونخوا په نوخار سیمه کې په ډیره بېدردۍ سره وژل شوې ده او د وژل کېدو نه مخکې ورسره ناروا کار هم شوی دی. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. تاسو ټولو ته خواست کوم چې لاس په دعا شئ او د مرحومې کورنۍ مور او پلار ته د صبر جمیل دعا وکړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې یوه دردونکې ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.